أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة او نشته دی هیڅ یو تلونکي جاندار نشته دی هیڅ یو ګرځیدونکي سالرونکي فی الارض پزمکه کی الا علی الله رزقها مگر په الله باندې دی رزق د هغه ويعلم مستقرها او پیجنی هغه مستقرها ټکانه د دوی د دې ټکانه الله پیجنی و مستودعها او د دې د ساتنې ځای کل فی کتاب مبین هر سیز په کتاب روخانه کې دی وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکي فی 6 ایام په شپږو ورځو کې وکانه عرشه علی الماء او عرش ددو په اوبو باندې ليبلوکم ایکم احسن عملا ليبلوکم د پاره د دې چې ازمیخ او کی استاسو ایکم سوق د پتاسو کې احسن عملا چې خده لجهت د عملنا یعنی پتاسو کې د چا عمل خده د دې ازمیخ او کی ولئن قلت او کچرت اوای انکم مبعوثون چې بشکا تاسو به دوباره را ژوند کول شي دوباره به راوچتول شي من بعد الموت پس د مرګنا ليقولن الذين كفروا خامخ ابوي هغه کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين نددا مگر جادو ښکارا ولئن اخرنا او کچری رستو کړمونګه عنهم د دوینا العذاب عذاب الى امه معدوده تر يوم ديش مارل شوي ليقولن نو ضرور به اوي داخلك ما يحبسه سسيز منکلو دا الا خبردار يوم ياتيهم پکم ورځ چراشي په دی باندې دغه عذاب ليس مصروفا نبشي واپس کولی عنهم د دوینا وحاق بهم او راگیر بکی دوی ما هغه عذاب كانوا به يستهزئون چې ودوی په هغه پوری ټوکی کوونکی ولئن اذقنا الانسان او کچری اوسکو مونږه په یو انسان باندې منا د خپل جانبنا رحمتن رحمت ثم نزعناها منه بیا مونږه واپس واخلو د هغنا انه ليئوس كفور نبشک شي هغه نا امید او ناشکر ولئن اذقناه او کچری اوسکو مونږه په د باندې نعماء ارام نعمتنا بعد ضراء پس د تکلیفنا مسته چې د ترسیدلی وی ليقولن نخامخ ابويد ذهب السيئات لعل التكليفنا عني زمانا انه لفرح فخور بشک دې په دغه وخت کې خامخ خوشاله او فخر کوونکی وي الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې صبر وکي وعمل الصالحات او نیک عملونه وکي اولئک دغه خلق لهم اشتدد دوی د پاره مغفرة بخنا واجر كبير او اجر لوی فلعلك نو شاید چې تو تارکون پر خودن کې بعد ما یوحى الیک بعض د هغه سیس چې وحی کول شي تا ته وضائق او تنگیږي به په هغه سره صدرک سینستا ان یقولوا دا چې اوای دوی لولا انزل عليه ولی نازل نکړي شو په د باندې کنز خزانه او جاء معه یا ولی را نغلو د سرا ملک فرشتہ انما خبر داده بلندا انت نذير تيرون کی والله على كل شيء او الله تبارك وتعالى په هر سیز باندې وکیل نگهبان دی ام یقولون افتراه او یادی داوی افتراه چې د ځانه جوړ کړی دی دا قران قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم فاتوا بعشر سور مثله راولای تاسو لسورتنا په مثل د دې مفتریات د ځان جوړ کړی شوی ودعوا او راوبلی من استطعتم سمرچ استاسو استطاعت وی من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی فإن لم يستجيبوا بس کچرت دوی جواب در نکړو لکم تاسو ته
ستاسو دا خبر دوی او نمنلی شوا فعلمو نو پس پوه شئ انما انزلا چې بشک دغه خو نازل کړي شوی دی بعلم الله په علم د الله سره والله اله او دا چې نشته د لایق د عبادت الا هو سوا د هغه نه فهل انتم مسلمون نو آیا یې تاسو مسلمانان من کان یریدو هغه څوک چې غواړي الحیات الدنیا ژوند د دنیا وزینتها او د دې زینت نوفي الیهم نو پورا ورکو مونږ دوی ته اعمالهم بدل د عملونو فيها پدې کې وهم فيها او دوی ته پدې دنیا کې لا يبخسون کمی بنشي ورکول اولئک الذین دغ خلق هغه کسان دي ليس لهم چې نبوي د دې لپاره فی الاخرته په اخرت کې الا النار مگر اور وحبط او زایشو ما صنعوا فيها هغه چې دوی کړیو پدې کې وباطل او باطل دي ما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عملونه کول افمن كان آیا هغه څوک چې وی على بینه واضح دلیل باندې من ربه د خپل رب د طرفنا ويتلوه او لولدلرا شاهد منه یو گواه د هغه د طرفنا ومن قبله او د دین وړاندې کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام امامن چې پیشوا دی ورحمتن او رحمت دی اولئک دغه خلق یؤمنون به دی ایمان لري په د قران باندې ومن یکفر به او څوک چې انکار کوي په دې سره من الاحزاب د ډلونه فالنار موعده نو پس اور زید وعده د دې دی فلا تکو پس مکه غتو فی مریه منه پشک د دینا انه الحق بشک دا کلام حق دی من ربک د جانب د ربستانا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلقنا دوی یقین نکوي دوی ایمان نه وروړي ومن اظلم او سوق د ډیر ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې تړي دی په الله تبارک وتعالى باندې کذبا درو اولئک دغه خلق يعرضون پیش کولی بشي دوی على ربهم د خپل رب وړاندې ويقول الاشهاد او ابوي گواهان هؤلاء الذين دا هغه کسان دي كذبوا على ربهم چې دوی دروغ ویلو په خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله على الظالمين لعنت الله تبارك وتعالى دی په ظالمانو باندې الذين هغه کسان يصدون چې منکوي خلق عن سبيل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه ويبغونها او لټوي د هغې دپاره عوجا کوږوالی عیب وهم بالآخرة او دوی په آخرت باندې هم کافرون هم منکر دي اولئک دغه خلق لم يكونوا ندي دوی معجزین عاجز کونکي الله لرا فی الارض پزمکه کې وما كان لهم او نو د دوی دپاره من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى من اولیاء سوک مددگار یضاعفو دوچن بکریشی لهم د دوی لپاره العذاب عذاب ما كانوا نو دوی یستطيعون السمع چې دوی طاقت لرلې د اوریدو وما كانوا يبصرون او نو دوی چې دوی لیدل کړي وي وما كانوا او نو دي يبصرون چې قتل یکولی شو اولئک الذين دغ خلق هغه کسان دي خسروا انفسهم چې دی په تاوان کې اچولي دي ځانونه خپل وضل عنهم او رکشل د دوینا ما هغه څه کانو یفترون چې دوی با د ځانه جوړول لا جرم هیڅ شک نشته دی یا لا جرم لازمی خبره ده انهم فی الاخرته چې بشک هم دوی په اخرت کې هم الخاسرون هم دوی با هم الاخسرون هم دوی با زیات تاوان مندون کی وی ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک واخبتوا او دوی عاجزي وکړه الى ربهم د خپل رب د وړاندې اولئک دغه خلق اصحاب الجنه خاوندان د جنت هم فيها خالدون ویبا پدې کې همیشه مثل الفريقين مثال د دواړو ډلو کل اعمى والاصم پشان د رندو او د کڼو دي پشان د لوند او د کونو دي والبصير والسميع او پشان د لیدونکي او د اوریدونکي هل يستويان مثلا
آیا دا دواړه برابر دي په مثال کې؟ افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ ولقد ارسلنا نوحا او خامخه په تحقیق سره لېږلیو مونږه نوح علیه الصلاة والسلام الى قومه خپل قوم طرف ته انی لکم او دا حکم ورته کړو دا یې ورته ویلیو انی لکم چې بېشکه زه ستاسو دپاره نذیر مبین يرونکی یم ښکاره. الله تعبدو دا چې تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر د الله انی اخاف علیکم بشک ز یریګم پتا سو باندې عذاب یوم الیم د عذاب د ورځې دردناکینا. فقال الملأ الذين پس اول سردارانو هغه سردارانو کفرو چې کافرانو من قومه د قومنا ما نراکا مونږ نوینو تا الا بشرا مثلنا مگر انسان د خپل ځان په شانتي وما نراکا او مونږ نوینو تا اتبعکا چې پیروي کړي وستا الا الذين مگر هغه کسانو هم اراذلنا چې هغه کمزوري دي زمونږ نه ذلیل دي زمونږ په مونږ کې یعنی کمزوري دي په مونږ کې بادی الرأي په سرسری رائے سره یعنی د سرسری عقل خاوندان دي. وما نرى لكم او مونږ نوینو تاسو د پاره علینا په خپل ځان باندې من فضل فضیلت بل نظنکم بلکې مونږ خو ګمان کو په تاسو باندې کاذبینا د دروغجن. قال یا قوم نوح علیہ السلام اویل ای زما قومه ارأیتم آیا ګوره تاسو ان كنت على بینة کچری یمز په واضح دلیل باندې من ربی د خپل رب د جانبنا وآتانی رحمتا او راکړي وی هغه ماته رحمت یعنی نبوت من عنده د خپل طرفنا فعمیت علیکم بیا پټ شي پتا سو باندې ښکارا نشي علیکم تاسو ته انلزمکموها نو آیا مونږه په زور باندې لازمو پتا سو باندې دیلرا آیا مونږ په زور پتا سو باندې منو وانتم لها کارهون او حال دادی چې تاسو دیلرا نخوخون کیه دیلرا بد گنون کیه. ویا قوم او ای زما قومه لا اسألکم زن نغوارم ستاسونا علیه پدی باندی مالا سمال ان اجریا ند اجر زما الا علی الله مگر پا الله باندی وما انا او نیمزو بطارد الذین شړون کې د هغه کسانو امنو چې ایمان قبول کړي دي انهم بشکدوی ملاقو ربهم ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره ولکنی لیکن زچیم اراکم وینم تاسو قوما تجهلون چې تاسو قوم ناپوهه. ویا قوم او ای زما قومه من ینصرنی من الله څوک به مدد وکي زما په مقابله د الله کې ان طردتهم کچری زدوی او شړم افلا تذکرون نو آیا تاسو نصیحت نه قبلوي آیا تاسو غور نه کوي. ولا اقول لكم او نز دعوا يم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره د الله خزانی دي ولا اعلم الغیب او نز عالم یم په غیب باندې ولا اقول اني ملك او نز دعوا ما چې ز فرشته يم ولا اقول او نز دعوا يم للذین هغه کسانو ته تزدری اعینکم چې سپک ګوري ورته په حقارت سره ګوري ورته سترګې ستاسو لن یؤتیهم الله خیرا چې هرگز به نور کوي دوی ته الله تبارک وتعالی څه خیر. الله اعلم الله خپوی دی بما فی انفسهم په هغه څه چې د دوی په زړونو کې دي انی اذن بشک زب په دغه وخت کې لمن الظالمین لظالمانو نه یم. قالو دی اویل یا نوح ای نوح علیہ الصلوۃ والسلام قد جادلتنا تا جګړه وکړه مونږ سره فاکثرت جدالنا او ډیره وکړه تا مونږ سره جګړه فاتنا پسرا ولتو مونږ ته بما تعدنا هغه چې ته مونږ سره وعده کوي ان كنت من الصادقین کچریت د رښتونکو نه. قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام اویل انما خبر داده بلندا یأتیکم به راتلل بکی تاسو ته پدې سره یعنی راولی با دغه عذاب لرا الله تبارک وتعالی ان شاء چې کچری اوغاړي وما انتم بمعجزین او نه تاسو عاجز کوونکی. ولا ينفعکم او فائدہ بدر نکی تاسو ته نصحی نصیحت زما ان اردت کچری ز اوغاړم ان انصح لكم دا چې ز نصیحت وکم تاسو ته ان كان الله يريد
کچری الله وغواړي ان یغویکم دا چې بیلاری کړی تاسو هو ربکم هغه رب تاسو دی و الیه ترجعون او د طرف ته تاسو واپس کولی شي ام یقولون یا دوی وای افتراه چې د ځانه جوړ کړی دی دا قران قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان افتریته کچری ما د ځان نه جوړ کړی وی دا قران فعلی نو په ما باندې دا اجرامی زما جرم زما ګناه وانا بریء او زه بیزار یم مما د هغې سنا تجرمون چې تاسو کوم جرم کوئ و اوحی الی نوح او وحی وکړی شوه نوح علیه صلات وسلام ته انه لن یؤمنا چې بېشکه هیڅکله به ایمان رانړي من قومک ستا د قوم نه الا من قد آمن مگر هغه څوک قد آمنا چې هغې ایمان قبول کړی دی فلا تبتئس پس ته غم مه کوه بما كانوا يفعلون په هغه څه چې دوی کوي واصنع الفلك باعيننا او ته جوړه ک کشته باعيننا زمونږ په وړاندې ووحينا او زمونږ په وحي یعنی زمونږ په حکم ولا تخاطبني او ته مخاطب کوا ته خبر مکوا في الذين د هغه په باره کې د هغه کسانو په باره کې ظلمو چې ظلم یې کړی دی انهم مغرقون بشک دوی غرقیدون کی دي ويصنع الفلك او جوړول د کشته وكلما مر عليه او کله بچ تیریدل په د باندې ملأ سرداران من قومه د قومنا سخروا منه نو دوی بټو کې کولې په د پوري قال د اویل ان تسخروا منا کچری تاسو خاندې تاسو ټوکی کوي منا زمونږ پوري فإنا نسخر منكم پس بشک مونږ بم او خاندو په تاسو پوري ټوکی به وکړو د تاسو پوري کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوکی کوي یا څنګه تاسو خاندئ فسوف تعلمون پس ضرب معلومه شي تاسو ته من یاتیه اسوک یاتیه چې راضی دتا عذاب یخزیه چې رسوا بکړي دلرا ويحل عليه او راضی په پد باندې نازلیږي په پد باندې عذاب مقیم عذاب همیشه حتی اذا جاء امرنا تر دې پورې اذا جاء امرنا چې هر کله راغلو امر زمونږه وفارت النور او جوش اوخلو تنور قلنا مونږه حکم وکړو احمل فيها سور شپدي کشته کې اوخه جواب دي کشته کې من كل زوجين اثنين د هر قسم سیزنا جوړې دوا یعنی نر او ماده واهلك او خپل کور والا الا من سبق مگر سوا د هغه چانا سبق چې مخکې شوی دی علیه په دی باندې القول حکم یعنی د چا په باره کې چې د نخې جوړو فیصله د مخکې نشوي ده ومن او هغه څوک هم امنه چې ایمان قبول کړي دي وما امن معه او ایمان نو قبول کړي د سره الا قليل مگر لګو کسانو وقال او اول نوح علیہ السلام ارکبو فيها سوارشه په دې کشته کې بسم الله د نوم په د الله په نوم سره مجریها په روانېدو د دې ومرساها او په ادریدو د دې کې ان ربي بشکا رب زما لغفور الرحیم خامخا بخون کې او رحم کوون کې دی وهي تجري بهم او دغه کشته روانه وا بهم په دوی سره وهي تجري بهم او دا کشته روانه وا چې پکې دوی فی موجن په موجونو کې داسې موجونه کل جبال چې په شانت د غرونو ونادا نوح او نوح علیه السلام आवाज وکړو ابنه خپل زوی ته وکانه فی معزل او ودی په یو غاړه کې یا بنی ای زما زویا ارکب راسور شا معنا زمون سره ولا تکم مع الكافرین او تمکیګه د کافرانو نه قال د اویل سآوی الى جبل زرد چې زب پنا واخلم په یو غر باندې یعصمونی چې بچبکی مالرا من الماء د اوبونا قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل لا عاصم اليوم نشتد سوق بچکون کې نن رزي من امر الله د الله د عذابنا د الله د حکمنا الا من رحم مگر په هغه چا باندې چې رحم وکړي وحال بينهما او حائل شو د دوی په مینس کې
الموج چپا فکان من المغرقین نشدد ډوبیدون کونا وقیل او اویل شو یا ارض ابلعی ازمکی خکتا راکاگا ما اکی او بخپلی و یا سماء او ای اسمانا اقلعی منشاد اوبو دا ورولونا وغیض الماء او کمشوی اوبو وقضی الامر او پورا شکار واستوت علی الجودی او ادری د کشته په جودی غر باندې وقیل او اویل شو بعدن لروالی دیوی للقوم الظالمین د قوم ظالمانو لا ونادى نوح او نوح علیہ الصلوۃ والسلام आवाज او کو دعای وکړه ربه خپل رب ته فقال نبی ویل رب ای زما ربا ان ابني بشک زما زوی من اهلی زما د خاندان نه زما د اهل ندی وان وعدك الحق او بشک استا وعده رښتونی ده وانت احكم الحاكمين او تو د ټولنا خفیصله کوونکی قال الله تبارك وتعالى اویل یا نوح اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام انه بشکد ليس من اهلك ندستاد اهلنا انه عمل غیر صالح بشکا د عمل د صالح ندی نیک ندی فلا تسألني پس سوال مکو زمانہ ما ليس لك به علم هغه سوال ليس لك چې نشته د استاد پارا په هغه باندې به په هغه باندې علم س علم انی اعذک ز نصیحت کوم تا ته ان تكون من الجاهلین دا چې شیبتو د ناپوهونه دا چې شیبتو د نادانانو غوندي قال د اویل ربي ای زما ربا انی اعوذ بک ز پناه غواړم پتا سره ان اسالک دا چې سوال وکم ماستانه ما د هغه څه لیس لی به علم چې نو ما ته په هغې سره څه علم والا تغفر لي او کچرتا بخنه اونکله ماته وترحمني او رحم دې اونک پما اكم من الخاسرين شمبزو د نقصان مندون کونا قیل حکم اوشو یا نوح ای نوح علیہ الصلوۃ والسلام اهبط خطا راکوشا بسلام منا فسلامت یا سرا زمون د طرفنا وبرکات او په برکتونو سره علیک پتا باندې وعلى او په هغه امتونو باندې ممن معک د هغه خلقونه چې د تا سره دي و او هغه امتونه سنمتعهم زرد چې فائدہ به ورکو مونږه ثم يمسهم بیا به ورسیږي دوی ته منا زمونږ د طرفنا عذاب الیم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا ټول خبرونه د غیب دي نوحیها الیکا چې مونږه وحی کو دی لرتا تا ما كنت تعلمها نوی ته پوها په دی باندې انت ته ولا قومك او نقومستا من قبل هذا مخکد دینا فاصبر فالصبر کوا ان العاقبه بشک خ انجام للمتقین د پرهیزګارانو د پاره دی و الى عاد او د عادیانو د طرف ته اخاهم هودن د دویرور هود علیه السلام یعنی لګلو الله تبارک وتعالى د قوم عاد طرف ته هود علیه السلام قال د اویل یا قوم ایق زما قوما اعبد الله عبادت کوي د الله تبارک وتعالى مالکم نشته د تاسو د پاره من اله سوک اله سوک معبود غیره سوا ددنه ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر د ځانه خبرې جوړون کی یا قوم ای زما قومه لا اسالکم ز نغوالم تاسونا علیه په دی باندې اجرن س اجر ان اجریا ندی اجر زما الا علی الذی مگر په هغه ذات باندې فطرنی چې زی پیدا کړی ما افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ ويا قوم او ای زما قومه استغفروا ربکم تاسو بخنه غواړئ د خپل ربنا ثم توبوا الیه بیا توبه باسه هغه ته یرسل السماء هغه برالیږي د طرفه د اسمان نه علیکم پتاسو باندې مدرارن تیز باران ويزدکم او زیاد بکړي قوتن قوت طاقت الى قوتکم ستاسو د قوت سره
ولا تتولوا او مگر زی تاسو مجرمین گنہگاران مجرمان. قالوا دوی اویل یهودو اے هود علیہ السلام ما جئتنا ندر اولتا مونگتا ببینت سدلیل تاراتلل ندی کڑی مونگتا پس واضح دلیل سرا وما نحنو او نیو مونگا بتاریکی آلہتنا پرخودن کی نیو مونگا پرخودن کی آلہتنا خپلو معبودانو لرا عن قولک استا خبره وما نحن لك او مونږ نیو ستا د پاره بمؤمنین ایمان لرونکي ان نقول نوایو مونږه الا اعتراك مگر دا چې رسول دی تا ته بعد الهتنا بعضی معبودانو زمونږه بسوء سزرر. قال دؤل انی اشهد الله ز گواه کوم الله تبارک وتعالى واشهدوا او تاسم گواشه انی بریئن چې زه بیزاره یم مما تشرکون د هغه سنا چې تاسو یې شریکوئ من دونه د هغه نه سیوا فکیدونی پس زما خلاف تدبیر وکئ جمیعا ټول ثم لا تنظرون بیا تاسو ماته مهلت مرا کوئ انی توکلتو بشکا ما توکل کړی دی علی الله په الله تبارک وتعالی باندې ربی و ربکم چې زمام رب دی او استاسو هم رب دی ما من دابتین نشته دی یو ګرځیدون کی یو تلون کی جاندار الا هو آخذ مگر هغه الله نیون کی دی بناصیتها په تندید هغه یعنی چې څومره جاندار دی د الله په قبضه کی دی. ان ربی بشک رب زما على صراط مستقیم په نیغه لار باندې دی. فان تولوا پس که چری تاسو مخ واړوي فقد ابلغتکم نو خامخه په تحقیق فقد نو پس په تحقیق سره ابلغتکم رسول دی ما تاسو ته ما هغه پیغام ارسلت به چې زرا لګلې شویم په هغه سره الیکم تاسو ته ويستخلف او استاسو جنشین بکړي استاسو خلیفہ بکړي ربی رب زما قوما غیرکم قوم خلق غیرکم غیر دستاسونا ولا تضرونه او تاسو بنقصان او نرسول شی هغتا شیئا د حسیز ان ربی بشک رب زما على كل شیء په هر سیز باندې حفیظ نگران دی. ولما جاء امرنا او هر کله چې راغی حکم زمونږه نجینا هودن مونږ خلاصي ورکو نجات مو ورکو هود علیه السلام ته والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان قبول کړي دي معه د سره برحمت منا په رحمت د خپل جانبنا ونجیناهم او مونږ نجات ورکدتا من عذاب غلیظ د سخت عذابنا. وتلك عاد او داو عادیان جحدوا بآیات ربهم چې دوی انکار وکړو د آیتونو د رب خپلنا وعصوا رسله او نافرمانی وکړه د پیغمبرانو ددو واتبعوا او پیروي وکړه امر كل جبار د حکم د هر یو سرکشه عنید د جګړمار واتبعوا او ولګول شو د دوی پسې فی هذه الدنيا پدې دنیا کې لعنت و یوم القیامت او پورز د قیامت هم على خبردار ان عادا كفروا ربهم بشک قوم د عاد کفر او کو په خپل رب باندې منکر شو د خپل ربنا على خبردار بعدا لعاد بعدا لروالدی وی لعنت وی لعادن په عادیانو باندې قوم هودن چې قوم د هود علیه السلام دی. و الى ثمود او د طرف د سمود ته اخاهم د دویرور صالح علیه السلام یعنی الله لګلیو د سمودیانو طرف ته د دویرور صالح علیه السلام قال د اویل یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله عبادت کوئ د الله ما لکم نشته د ستاسو د پاره من اله غیره سوک معبود غیر ددنا هو انشأکم هغه پیدا کړی تاسو من الارض د زمکنا
واستعمرکم او آباد کړی تاسو فیها پدې کې فاستغفروه پس تاسو بخنه غواړئ د هغه نه ثم توبوا الیه بیا توبه باسئ هغه ته ان ربی بشکا رب زما قریب نزدې دی مجیب قبلون کې دی قالو دوی ویل یا صالح اے صالح علیہ السلام قد كنت فينا بشکا توی په مونږه کې مرجوان د امیدونو سره قبل هذا وړاندې د دینا اتنهانا آیات من کوي مونږه ان نعبد دا چې مونږ عبادت وکړو ما د هغه څه يعبد آباؤنا چې عبادت به کولو پلارانو زمونږه واننا او بشک مونږه لفي شک په شک یو مما د هغه سنا تدعونا الیه کم طرف ته چې ترا بلی مونږه تدعونا الیه چې ترا بلی مونږه الیه د هغه طرف ته مریبن په لوی شک قال د اول یا قوم ای زما قوم ارایتم ایا ګورئ تاسو ان کنتو کچری یمز على بینه من ربی په واضح دلیل د خپل رب د جانبنا وآتانی منه او راکړي وی ماته د خپل جانبنا رحمتن رحمت یعنی نبوت فمن ينصرني پسوک دې چې زما مدد به وکي من الله د الله په مقابله کې ان عصيته کچری زو د هغه نافرمانی وکما فما تزيدونني پس زیاتوي تاسو ما د پاره فما تزيدونني پس نه زیاتوي تاسو زما د پاره غیر تخسیر بغیر د نقصان نه ويا قومي او اي زما قوما هذه ناقه الله دا د الله اخدا لكم ستاسو د پاره آیتن یو نخدا فذروها پس پرېږده دی لرا تأکل فی ارض الله چې خوراک کوي دا پس مکه د الله کې سریږي دا پس مکه د الله کې ولا تمسوها او تاسو مرسوي دیتا بسوء ستکلیف فیأخذکم نو پس وبنیسی تاسو عذاب قریب عذاب نزدې فعقروها نو دوی مړکړه دغه اوخه وجل دوی دغه اوخه فقالا نو وی فرمایل تمتعوا فی دارکم نفع واخلی پخپل کورونو کې 3 ایام درې ورځې ذالک وعد دا داسې وعده ده غیر مکذوب چې دروغ نه ده فلما جاء پس هر کله چې راغی امرنا امر زمونږه نجینا صالحا مونږ نجات ورکو صالح علیه السلام ته والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان قبول کړو معه د سره برحمت منا په رحمت خپل سره ومن خزي يومئذ او د رسوای د دغه ورځنا ان ربک بشک ربستا هو القوي العزيز دا قوي دی قوت والا دی العزيز او غالب دی زبردست دی واخذ الذين او اني والهغه کسانو ظلمو چې ظلم یکړو الصيحه یوي چغي یوي کریغي فاصبحوا پس ودي په وخت د سحر کې فی دیارهم پخپل کورونو کې جاثمین پړمخه الټا پراتو کأن لم یغنوا فیها گویا کی دوی اوسیدلی نو پدې کې الا خبردار ان ثمود کفروا ربهم بشک ثمودیانو انکار کو د خپل ربنا الا بعد لثمود خبردار لری والدی وی د پاره د سمودیانو ولقد جاءت رسلنا او خامخه په تحقیق سره راغلی وی رسولنا را لګلی شوی فرشتي زمونږه ابراهیم علیه السلام تا بالبشرا پزیری سرا قالو دوی اویل سلامن سلامتیا دی وی قال سلامون دم اویل چه سلامتیا دی وی فما لبیثا بیا د وخت تیر نکو ان جاء بعجل دا چې راتللو کړل دو بعجل پسخی سرا حنیز ورید کړی شوی فلما رأى پس هر کلا چې اولیدل ابراهیم علیه السلام ایدیهم لا سند دوی لا تصل الیه چې نرسیږي د خوراک ته نکرهم نو شکمن شو په دوی باندې و اوجس او محسوس یکړه پزړه کې منهم د دینا خیفتن یرا قالو
دوی ورته وویل لا تخف مه یریږه ته انا ارسلنا بشک مونږه رالیږلي شوي یو الی قوم لوط د قوم د لوط علیه السلام ته وامرأته او بیبی د ابراهیم علیه السلام قائمة ولاړه وه فضحکت پس دی اخندل فبشرناها نو زیری ورک مونږ دیتا باسحاق په اسحاق علیه السلام ومن وراء اسحاق او رستو د اسحاق علیه السلام نا یعقوب د یعقوب علیه السلام قالت دی بیبی اویل یا ویلتا های افسوس دی الیدو آیا زبا اوزی گوم بچی بز اوزی گوم وانا عجوزن په داسې حال کې چې زه بوډۍ یم وهذا بعلی او دا زما خاون هم شیخن دی هم بوډا دی ان هذا بشک دا خو لشیء عجیب عجیبه کار دی عجیبه خبره ده قالو دی ورته اویل اتعجبین آیات تعجب کوي من امر الله د الله په امر کې رحمت الله د الله رحمت وبرکاته او برکتونه د هغه دی وی علیکم پتاسو باندې اهل البيت ای د کور خلقو انه بشک هغه حمید استایل شوی دی مجید او د لوی شان خاوند دی فلما ذهب پس هر کله چې لاړله عن ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نا الروع یرا وجاءته البشرى او راغلو د تزيري یجادلنا نو مون سره په جګړه شو فی قوم لوط د قوم لوط په باره کې ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام لحلیم ډیر حلیم و ډیر صبرناکو اواه او یریدون کې وو منیب او الله ته رجوع کوونکی وو یا ابراهیم اے ابراهیم علیه السلام اعرض عن هذا مخواړه ولدینا انه بشکا قد جاء امر ربک راغل دی حکم د ربستا وانهم او بشک دوی آتیهم راتلون کې دی په دوی باندې عذابون داس عذاب غیر مردود چې نه دی واپس کړی شوی نه دی واپس کیدون کې ولما جاءت او هر کله چې راغلل رسولنا را لګل شوی فرشتي زمونږه لوط علیہ السلام ته سی بهم نو غمجن شو په دوی باندې وضاق بهم او تنگ شو په دوی سره زرعا پزړه کې پزړه باندې بوج شو وقال او وی ویل هذا يوم عصيب دا خورز د مصیبت یا دا ورځ د سختۍ ده وجاءه قومه او راغلل د تا قوم د یهرعون الیه چې منډه والی د طرف ته ومن قبل او مخکې د دینا کانوا يعملون السيئات ودي چې کول به بد کارونه قال نو لوط علیہ الصلوۃ والسلام ویل یا قومي ای زما قومه هؤلاء بناتي دا زما لونه هن اطهر لكم دا ډېر پاکي دي تاسو د پاره فاتقوا الله پس ويریږئ تاسو د الله تبارک وتعالى نه ولا تخزوني في ضيفي او مرسوا کوي ما په حق لا د ملمنو زما کې الیس منکم آیا نشته دی پتاسو کې رجل یو سړی رشید پسملار قالو دوی اویل لقد علمت خامخا په تحقیق سره ته پوهی مالنا فی بناتک نشته دی زمونږ د پاره ستا په لوریانو کې من حق حق س دلچسپی وانک لتعلم او بشک خامخا ته پوهیږي ما نريدو سچ مونږ غواړو قال د اویل لو ان لي بكم کاش چې وې زما سره د ستاسو په مقابله کې قوتن طاقت او آوی یا ما پنا اغستلې وي الى رکن شدید یو رکن مضبوط سره د یو قوم مضبوط سره قالو یا لوط د فرشتو ویل اے لوط علیہ السلام ان رسول ربک مونږه را لېږلې شوي فرشتي یو د ربستا لن يصلوا الیک هیڅ کله به ونه رسیږي دوی تا ته فاسر باهلک پس بوزا د شپې فاسر پس بوزا باهلک خپل اهل بقطع من الليل د شپې پس برخه کې ولا يلتفت منكم او رستو د نګوري منكم د تاسو نه احد یو کس الا امرأتک
مگر استاد بیبینا علاوه سوا استاد بیبینا انه مصیبها بشکا دغه عذاب مصیبها رسیدون کې دی دیتا ما اصابهم هغه سو چې رسیږي بدوی ته یعنی دی بیبی ته هم هغه عذاب رسیږي کم چې د نورو خلکو ته رسیږي ان موعدهم بشکا وخت وعده د دوی الصبح دا سبا دی الیس الصبح بقریب آیا سبا نږدې نه دی فلما جاء امرنا پس هر کله چې راغلو امر زمونږه جعلنا عالیها وګرځول مونږه برنې برخه د دې کلي سافلها لاندې یعنی برخ ختم کړل سرد لاندې کړل فلما جاء امرنا هر کله چې راغلو امر زمونږه جعلنا وګرځول مونږه عالیها اوچته حصه د دې سافلها لاندې برخه وامطرنا عليها او اورول مونږه په دې باندې حجارتن کانی من سجیلن د ټیکرو مندودن پر لپسې مسومتن نخدارو عند ربک استاد رب په نس باندې وما هي او ندی داکلی من الظالمین د ظالمانو نه ببعید سلری و الی مدینا او طرف د مدین ته اخاهم شعیبا د دویرور شعیب علیه السلام یعنی الله اولیګلو د مدین خلکو ته شعیب علیه السلام قال د اویل یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله عبادت کوي تاسو د الله تبارک وتعالى ما لكم نشته د تاسو د پاره من اله هیڅ یو معبود غیره غیر ددنه ولا تنقص المكيال او کمی مکوي په ناپ کې والميزان او پتول کې انی اراکم بشک زوینم تاسو بخیرن په خوشالۍ سره و انی او بشک زو اخاف علیکم یریګم پتاسو باندې عذاب یوم محیط د عذاب د ورځې راګیرون کینا و یا قوم او ازما قوم اوفوا المكيال پورا ورکوي پیمانه والميزان او تلا بالقسط په انصاف سره ولا تبخسوا الناس او مکم ویتاسو د خلقنا اشیاءهم سيزونه د دوی ولا تعثوا في الارض او مگر زي پزمکه کی مفسدين فساد کوونکی بقیت الله باقی پاتې شوی د الله خیر لکم بهتر د تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین ک چریه تاسو مؤمنان وما انا علیکم او نیم ز پتاسو باندې بحفیظ نگهبان حفاظت کوونکی قالو دوی اویل یا شعیب اے شعیب علیہ السلام الصلاتک آیا منستا تأمرک حکم کی تا ان نترک دا چې پریږدو مونږه ما یعبدو آباؤنا هغه چې عبادت یې کولو پلارانو زمونږه او ان نفعل یا مونږ اونکړو فی اموالنا په خپلو مالونو کې ما نشاء هغه سوچ مونږ غواړو انک بشکت لانت خامخیت الحلیم الرشید ډیر بردبار او خسړی قال د اویل یا قوم ازما قومه ارأيتم آیا خبر را کای ماتا آیا ویني تاسو ان کنتو کچریمزو على بینه من ربی په واضح دلیل د خپل رب د جانبنا ورزقنی او هغه را کوي ماتا منه د خپل جانبنا رزقا حسنا خروزی وما اريد او زنغړما ان اخالفکم دا چې مخالفتکم تاسو الا ما انهاکم عنه د هغینا چې تاسو زمنه کوم د هغینا ان اريد الا الاصلاح زنغړم مگر اصلاح کول مستطعت سمره چې زمانه کی دی شي وما توفیقی او نشته د زما توفیق الا بالله مگر په الله سره علیه توکلت په هغه باندې ز توکل کوم و الیه انیب او د هغه طرف ته رجوع کوم و یا قوم او ازما قومه لا یجرمنکم تیار دی نکړی تاسو شقاقی زما مخالفت ان یصيبکم دیتا چې ورسیږي تاسو دا چې ورسیږي تاسو ته مثل ما اصاب په مثل د هغه عذاب
اصاب قوم نوح چې رسیدلی قوم د نوح علیه السلام ته، او قوم هود یا قوم د هود علیه السلام ته، او قوم صالح یا قوم د صالح علیه السلام ته، وما قوم لوط او ندی قوم د لوط علیه السلام منکم د تاسو نه ببعید لري. واستغفروا ربکم او تاسو بخنه غواړئ د خپل ربنا، ثم توبوا الیه بیا توبه باسه هغه ته، ان ربی بشک رب زما رحیم رحم کون کې دی، ودود محبت کون کې دی. قالو دوی اویل یا شعیب اے شعیب علیه الصلاۃ والسلام ما نفقه مونږ نه پوهیږو کثیرا مما تقولو په ډیرو د هغه خبرو نه چې تی وای، و انا لنراک او بشک مونږه خامخا وینو تا فینا په خپل مینس کې ضعیفا کمزوري، ولولا رحتک او کچر نوی ستا خاندان، کچر نوی لحاظ ستا د خاندان، لرجمناک نو خامخا مونږ به سنگسار کړی وی ته، وما انت علینا او نیت په مونږ باندې بعزیز غالب. قال د اویل یا قوم ای زما قومه ارهتی اعز علیکم آیا زما خاندان ډیر عزت والا دی په تاسو باندې، ډیر زورور دی په تاسو باندې، من الله د الله نه، واتخذتموه او تاسو غرزول دی هغه لرا، وراءکم ظهریا رستو د شاګانو خپلونه، ان ربی بشک رب زما بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ محیط احاطه کوونکی دی. ویا قوم او ای زما قومه اعملوا على مکانتکم عمل کوئ تاسو په خپل ځای باندې، انی عامل زهم عمل کوونکی یم، سوف تعلمون زرد چې تاسو ته به معلومه شي، من یأتیه هغه څوک یأتیه چې راشي دته، عذاب یخزیه عذاب هغه عذاب یخزیه چې رسوا به کي دلره، ومن هو کاذب او هغه څوک به درته معلوم شي من هو کاذب چې څوک دی هغه چې دروغجن دی. وارتقبوا او تاسو انتظار کوئ، انی معکم رقیب زهم د تاسو سره انتظار کوونکی یم، زهم د تاسو سره مرګریم په دې انتظار کې. ولما جاء امرنا او هر کله چې راغی حکم زمونږه، نجینا شعیبا نو نجات ورګمونږه شعیب علیہ السلام ته، والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان قبول کړی دی، معه د سره، برحمت منا په خپل رحمت سره، واخذت الذین ظلموا او اونیول هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړو، الصیحه چغی، فاصبحوا نشول دی په وخت د سبا کې، فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاثمین الټه پراته، کأن لم یغنوا فیها گویا کې دوی نو اوسېدلې په دې کې، الا بعدا لمدینا خبردار لری دی وی مدین والا، بعدا لمدینا لری شول مدین والا، کما بعدت سمود لکه څنګه چې لری شوي د الله د رحمت نه سمودیان. ولقد ارسلنا او خامخا په تحقیق سره لېږلیو مونږه موسی علیه الصلاۃ والسلام بآیاتنا په خپلو نښو سره، وسلطان مبین او په دلیل روښانه سره، الى فرعون وملئه د فرعون طرف ته او د سردارانو طرف ته، فاتبعوا نو دوی تابعداري وکړه امر فرعون د حکم د فرعون، وما امر فرعون او نو حکم د فرعون برشیدن په سمه لار درست نو، یقدم قومه هغه بلوان دی وی د خپل قوم، یوم القیامت په ورځ د قیامت، فاوردهم پس داخل بکی دی لرا النار اورتا، وبئس الورد المورود او ډیر بد زیدی د ورکوزیدو، واتبعوا او د دوی پسې شو، فی هذه په دې دنیا کې لعنتن لعنت، ويوم القیامت او په ورځ د قیامت هم بئس الرفد المرفود ډیر بد انعام دی چې دوی ته ورکړی شو. ذالک من انباء القرى دا خبرونه دي د هغه کلو، نقصه علیک چې مونږ بیانوو هغه علیک پتا باندې، منها قائم بعض د هغینا قائم دی، وحسید او بعض د هغینا ختم شوی دی،
وما ظلمناهم او مونږ ظلم نه دی کړی په دوی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن ظلم کړی دی دوی په خپل ځانونو باندې فما اغنت عنهم پس پکار رانغلل د دوی الہتهم معبودان د دوی التي هغه معبودان يدعون من دون الله چې دوی برابلل سوا د الله نه من شيء حسهم لما جاء امر ربك هر کله چې راغلو حکم دربستا وما زادوهم او دی معبودانو زیاد نک دیتا غیر تتبیب سوا د خلاقتنا وكذلك او هم دارنگی اخذ ربک نیول دربستا دی اذا اخذ القرى هر کله چې انیسی کلی وهي ظالمه په داسې حال کې چې دوی ظالمان وي ان اخذه بشک نیول ددو علیم شدید درناک او سختی ان فی ذلک بشک پدې کې لآیتن خامخا نخدا لمن د هغه چا د پاره خاف عذاب الاخرته شیریږي د عذاب د اخرتنا ذالک یوم دا داسې ورځ ده مجموع چې راجمع کولی بشي له د دې ورځې د پاره الناس خلق وذالک یوم او دا داسې ورځ ده مشهود چې ټول به پکې حاضر کړي شوي وي وما نؤخره او مونږه نرستو کو دی لرا الا لاجل معدود مگر د یوې نیټې مقرره پورې یوم یاتی فکم ورځ چې راشي لا تکلم نفس نبک خبر بن کوي یو نفس الا باذنه مگر په اذن د هغه سره فمنهم پس بعض د دوینا شقی بدبخت بوي وسعید او بعض بنیک بخت وي فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي شقو چې بدبخت دي ففي النار نو دوی په اور کې وي لهم فيها وبد دوی د پاره په هغه کې زفیر چغي سوري وشهيق او نعري زفیر وشهيق چغي سوري با محاوره د دې معنی کیږي تیز اوازونه تیز چغي لهم فيها وبد دوی د پاره په هغه کې زفیر نعري شهيق تیز نعري یعنی چغي خالدین فيها دوی به همیشه وي په دې کې ما دامت السماوات والارض ترسو چې قائم دي اسمانونه او زمکه الا ما شاء ربک مگر دا چې اوغواړي ستارب ان ربک بشکا ربستا فعال کوي لما يريد هغه سوچ اوغواړي واما الذين سعدوا او هر چې هغه کسان دي چې نیک بخت لري شوی دي ففي الجنه نو پس دی په جنت کې وي خالدین فيها دوی به همیشه وي پدې کې ما دامت السماوات ترسو چې قائم وي اسمانونه والارض او زمکا الا ما شاء ربک مگر دا چې اوغواړي ربستا عطاء ورکړه دا غیر مجزوز نه ختمیدونکې فلا تکو پس مکی گتو فی مریت پشک مما د هغه سنا یعبد هؤلاء چې د خلق یعبدو چې عبادت کې کوي هؤلاء د خلق ما یعبدون دوی عبادت نه کوي الا کما یعبدو آباؤهم مگر څنګه چې عبادت کړو پلارانو د دوی من قبل مخکې د دینا وإنا او بشک مونږه لموفوهم پورا پورا بورکو دوی تا نصیبهم برخد دوی غیر منقوس چې نبوي کم کړی شوی ولقد آتینا او خامخا په تحقیق سره ورکړیو مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب فاختلف فيه نو پس اختلاف وکړی شو پدې کې ولولا کلمه او کچر نوی کلمه خبره سبقت مخکی من ربک د جانبه د ربستانه لقضی بینهم نخامخا فیصله بشوی و د دوی په منځ کې وانهم او بشک دوی لفی شک خامخا په شک دی منه لدینا مریب په ډیر شک وان کل لما او بشکا طولتا لما هر کلا لیوفینهم چې ضرور به پورا پورا بدله ورکړي ربک ربستا اعمالهم دوی د عملونو انه بشکا
الله تبارک وتعالى بما په هغه څه باندې يعملون چې دوی کوي خبير خبردار دی. فاستقم پستقائم اوسېګا کما امرت لك څنګه چې حکم شوی دی تا ته. ومن تاب او هغه څوک چې توبه وباسله معك د تا سره. ولا تطغوا او تاسو د حدنا تجاوز مکوي، تاسو سرکشي مکوي. انه بشکا هغه بما تعملون په هغه څه چې تاسو کوي بصیر لیدونکی دی. ولا ترکنو او تاسو ممایل کیږئ الى الذين هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی. فتمسكم النار پس وبرسیږي تاسو ته اور. وما لكم او نشته د تاسو د پاره من دون الله د الله نه سوا من اولیاء سوک دوستان. ثم لا تنصرون بیا بتاسو سره مدد نشي کولی. واقم الصلاه او قائم کړه منځو طرفي النهار په دواړو طرفونو د ورځې کې. وزلفا او په صبرخه کې من الليل د شپې. ان الحسنات بشک نیکی یذهبن السیئات لرکوي بده ختموي بده. ذلك ذکرا دا نصیحت للذاکرین د پاره د نصیحت قبلونکو. واصبر او صبر کوا فإن الله پس بشک الله تبارک وتعالى لا يضيع نزای کوي اجر المحسنین اجر د نیکو کوونکو. فلولا کانا پس ول نشول من القرون د هغه کلونا من قبلكم چړوان د تاسو اولو بقیه خاوندان د عقل ینهونا چې منکول یې خلق عن الفساد د فساد کولنا فی الارض پزمکه کې الا قلیلا مگر لگ ممن د هغه چانا انجینا منهم چې مونږ نجات ورکړو منهم د دوینا. واتبع الذين او پیروي وکړه هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو ما اترفو فيه د هغه سو اترفو فيه چې خوشحالی ورکړې شی و دوی ته یا آسودگی ورکړې شی و دوی ته په هغه کې. وکانو مجرمین او ودي مجرمان. وما كان ربك او ندي ربستا ليهلك القرى چې هلاک کی کلی بظلم فظلم سرا. واهلها مصلحون او د هغه خلق اصلاح کوونکی وي. ولو شاء ربك او کچر غختلی وی ربستا لجعل الناس نو ګرځول به یو خلق امه واحده یو امت. ولا يزالون او همیشه به وي دوی مختلفین مختلف. الا من رحم ربك مگر چې هغه څوک رحم ربك چې رحم په وکړو ربستا. ولذلك او هم د دې لپاره خلقهم دوی پیدا کړل. وتمت او پورا شوا کلمه ربک خبر دربستا. لأملأن چې زب ضرور دکما خامخا بز دکما جهنم من الجنه د پیریانونا والناس اجمعین او د انسانانونا ټول یعنی ټول په یوځای. وکلن او هر یو نقص بیانومونگا علیکا تاتا من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانونا ما نثبتو به دا چې قوی کړو مونږه په دې سره فؤادک استازلو. وجاءک او راغلی د تاتا فی هذه په دې کې الحق حق خبره وموعظه او نصیحت وذکر للمؤمنین او یادګیرنا د پاره د مؤمنانو. وقل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم للذین حقیق سانوتا لا یؤمنون چې دوی ایمان نروړي اعملوا على مكانتكم عمل کوي تاسو په خپل ځای باندې. انا عاملون بشک مونږ هم عمل کوو. وانتظروا او انتظار کوي انا منتظرون مونږ هم انتظار کوونکیو. ولله غیب السماوات والارض او د الله د پاره دی پټ سيزونه د اسمانونو او د زمکه. و الیه یرجع الامر او د طرف ته واپس کولی شي کارونه كله ټول. فاعبده پس عبادت کا ودد. وتوکل علیه او توکل کا په د باندې. وما ربک بغافل او ندستا رب خبره عما تعملون د هغه سنا چې تاسو یې کوي. سوره یوسف مکی ده
او پدې کې یوصل یولس آیتونه او دولس رکوګانی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله او د الله رسول د دې په معنا باندې خپويږي. تلک آیات الكتاب المبین. دا آیتونه دي د کتاب روخانه. انا انزلناه. بشک مونږه نازل کړو دا قرآنا عربيا قرآن په عربي کې لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ. نحنو نقص مونږ بیانو علیکا تا ته احسن القصص ډیره حقیصه بما په دی وجه اوحینا الیکا چې مونږه وحی کړی دا ستا طرف ته هذا القرآن د دې قرآن وان كنت من قبله اگر چې ویته مخکې د دینه لمن الغافلین د بخبرونه. اذ قال یوسف هر کله چې ویل یوسف علی السلام لابیه خپل پلار ته یا ابتی ای زما بابا جانا انی رأیتو بشکا مالی دلی دی 11 کوكبا یولستوری والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ رأیتهم ما اولیدل دوی لی ساجدین چې ماته سجده کوي. قال د اویل یا بنیا ای زما بچیا لا تقصص رؤیاکا تم بیانوا خوب خپل علا اخوتکا خپل رونو تا فیکیدو ندویبا فیکیدو لکا کیدا ندویبا ستا خلاف تدبیر جوړ کی په تدبیر جوړولو سره. ان الشیطان بشک شیطان للانسان د انسان د پاره عدو مبین دشمن ښکار دی. وکذالک او هم دغرنګي یجتبیک ربک غرب کی تعالی را ربستا ويعلمك او ابخیتاتا من تأویل الاحادیث تعبیر بیانول د خبرو یعنی تعبیر بیانول د خوب ويتم نعمته او پورا بکړي خپل نعمت علیک په تا باندې وعلى آل یعقوب او د آل د یعقوب باندې کما اتمها لک سرنګي چې پورا کړو هغه علی ابویکا ستا په پلار نیکو من قبل مخکې د دینا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی. ان ربک بشک ربستا علیم حکیم پوه دی او خاوند حکمت دی. لقد کان خامخا په تحقیق سره وو فی یوسف په یوسف علیه السلام په دې قصه کې و اخوته او د پرونو په دې قصه کې آیات للسائلین نخې د پاره د سوال کوونکو. اذ قالو هر کله چې دوی وویل لیوسف و اخوه چې خامخا یوسف علیه السلام او د ضرور احب ډیر محبوب دی الی ابینا زمونږ پلار ته مننا زمونږنا ونحن عصبة او مونږ یو جماعت یو. ان ابانا بشکا زمونږ پلار لفی ضلال مبین خامخا په خطای ښکارا کې دی یا لفی ضلال مبین خامخا په محبت ښکارا کې دی. د ضلال لفظ دو معنی دی. یو د ضلال لفظ معنا گمراهی ده او بل د ضلال لفظ معنا د چا په عشق کې او په محبت کې گرفتاریدل. نو دلته د نبی د شان مطابق دا معنا ډیره مناسب ده. ان ابانا بشک زمونږ پلار لفی ضلال مبین خامخا په محبت ښکارا کې دی. اقتلوا یوسف قتل کی تاسو یوسف او اطرحوه یا اغرزوی دلرا ارضا بلزمکتا یخلو لکم چه خالی شي ستاسو د پاره وجه ابیکم مخ د پلار ستاسو یعنی توجه د پلار ستاسو وتکونو او شی تاسو من بعده پست دینا قوما صالحین قوم نیک. قال قائل منهم اویل یو کس دوینا لا تقتلوا یوسف تاسو موجنی یوسف علیہ السلام والقوه او اغرزوی دی فی غیابت الجب پتیارکی د کوهی یلتقطه چی اوچت کی دلارا بعد السیارتی سوک مسافر ان کنتم فاعلین کچریه تاسو کون کی. قالو دوی اویل یا ابانا اے زمون بابا جانا ما لک لا تأمننا
سشوی دی تعالی را چې ته اعتبار نکوي په مونږه علی یوسف د یوسف علی السلام په باره کې و انا له او بشک مونږ د پاره لناصحون خیر خواه یو ارسله معنا اولګه دې زمونږ سره غدن سبا يرتع چې دی خوراک وکي ويلعب او لوبي وکړي وانا له او بشک مونږ د پاره لحافظون حفاظت کوونکیو قال يعقوب عليه السلام ويل اني ليحزنني زياريګما اني ليحزنني بشک غمگین کوي مالرا ان تذهبوا به دا چې بوزي تاسو دلرا واخاف او زياريګما ان ياكله الذئب دا چې وبخوري دي شرمخ وبخوري دلرا زمري وانتم عنه غافلون او يبتاسو دنا بخبره قالوا دوی اویل لئن اکله الذئب کچری اخلو دلرا زمري ونحن عصبه او مونږه یو جماعت یو طاقتور جماعت یو انا اذا لخاسرون مونږه په بدوخ کې خامخا تاوانیان یو فلما ذهبوا به هر کله چې دوی بوتلو دلرا واجمعوا او دوی اتفاق وکړو ان يجعلوه چې واچوي دي في غيابه الجب پتیارا کې د کوهي او اوحينا اليه او مونږه وحي وکړه دتا لتنبئنهم چې ضرور به خبر ورکوي دوی ته بامرهم هذا د دوی په دې کار باندې وهم لا يشعرون او دوی با پیجني وهم لا يشعرون او دوی به شعور نلري وجاءوا اباهم او دوی راغل خپل پلار ته عشاء په وخت ماسختن کې يبكون چې جړلې قالوا دوی اویل یا ابانا اے بابا جان زمونږه ان ذهبنا مونږ خلاړو نستبقو منډه موخلې د یو بل پسې وترکنا یوسف او پریم خودو یوسف عند متاعنا د خپل سامان سره فاكله الذئب نو اخلو دلرا شرمخ وما انت او نیتو بمؤمن لنا یقین کون کې زمونږ د پاره ولو كنا صادقين اگر کو یمونګه رښتونی وجاءوا على قميصه او رويلو د پاسه د قمیص بدمن كذب وینا د دروغو قال وی فرمایل بل سولت لكم بلکې د ځانه جوړه کړی دا تاسو د پاره انفسکم تاسو نفسونو امرا یو خبره فصبر جميل فالصبر ډیر خدي والله المستعان او د الله نه مدد غواړم على ما تصفون په هغه سوچ تاسو بیانوي وجاءت سياره او راغله یو قافله فارسلوا واردهم پس دوی اولګلو خپل اوبر وړونکي فادلا دلوه نو د اوغرزولا بوقخپلا قال يا بشرى ويل اي زير دي هذا غلام دا خو یو خلق دي واسروه بضاعه او پټکو دی دلرا بضاعتن چې مال د تجارت یې وګڼلو والله علیم بما يعملون او الله تبارک وتعالى په دې په هغه څه چې دوی کوم عمل کولو وشروه او دوی خرڅ کو دلرا بثمن بخسن په لګ قیمت باندې دراهم معدوده په 100 درهم شمیرل شو وکانو فيه من الزاهدين او دویو د په باره کې من الزاهدین بیزاره وقال الذي او اول هغه کس اشتراه چې اغسته یو دی من مصر په مصر کې لمرأته خپل بیبي ته اول اکرمی مثواه په عزت سره اوساته دی عسى ان ينفعنا قریب ده خایګی ده ان ينفعنا چې دی فائدہ را کی مونږه ته او نتخذه یا اونی ومندلرا ولدا زوی وكذلك او هم دارنګي مکننا ليوسف مونږه زې ورکړو یوسف علیه السلام ته فی الارض پزمکه کې ولنعلمه او د پاره د دې چې مونږه او خیودتا من تاویل الاحاديث د تعبیر بیانولو د خوبونو والله غالب او الله تبارک وتعالى غالب دی علی امره پخپل کار کې
ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون دوی نه پوهیږي. ولما بلغ اشده او هر کله چې ورسېدو د یوسف علی السلام خپل ځوانۍ ته آتیناه حکما نو مونږ ورکړه د حکمت وعلما او علم وكذلك هم دارنګي نجزي المحسنين مونږ بدل ورکو احسان کوونکو ته نیکی کوونکو ته. وراودته التي او دوکا کول او غختل ځان طرف ته مایل کول او غختل التي هغه زنانا هو فی بیتها چې د هغې په کور کې وو عن نفسه د نفس د حفاظتنا. وغلقت الابواب او بند کړې هغې دروازې. وقالت او وی ویل هیت لک راشه دی خواته. قال معاذ الله د ویل چې پناه غواړم په الله تبارک وتعالى سره. انه ربي بشک هغه زما مالک دی احسن مثوایا په خشان سره اوساتلم زو. انه لا يفلح الظالمون بشک نکامیابیږي ظالمان. ولقد همت به او خامخا په تحقیق سره اراده وکړه دغه خزي به په د سره. وهم بها او اراده بکړې وي د بها دیتا لولا الرآ کچری نولیدلې برهان ربه دلیل د خپل رب. كذلك هم دغرنګي لنصرفا چې لري اوساتو مونږه عنه ددنا السوء بدی والفحشاء او بحیاي. انه بشکا دی من عبادنا المخلصین زما د بندگانو نا مخلص بندگانو ندی. واستبق الباب او دواړو منډه کړې دروازې طرف ته. وقدت قمیصه او دغه خزي اوشلولو قمیص ددو من دبرن د شا طرفنا. والفیا او د دواړو اومندلو سیدها سید د دغه زنانا خاوند د دغه زنانا لدل باب د دروازې سره. قالت دی اویل ما جزاء سزا ده من د هغه چا اراد باهلکا چې اراده وکړي ستا د ښځې سره سوءا د بدکار الا ان یسجن مگر دا چې قید کړي شي او عذاب علیم یا عذاب دردناک ورکړي شي. قال یوسف علیه السلام اویل هي راودتنی عن نفسی چې زه دې دوکه کول اوغوښتم خپل ځان طرف ته مایله کول اوغوښتم عن نفسي زما د نفسنا. وشهد شاهد او گواهی ورکړه یو گواه من اهلها د دې د خاندان نه. ان کان قمیصه کچریوی قمیص ددو قد من قبل د مخ طرف ناش لیدلی وی. فصدقت نو دا خزه بریختونی وی وهو من الكاذبین او دی بوی د دروغجنو نه. وان کان قمیصه او کچریوی قمیص ددو قد من دبر چشلیدلی وی د رستو طرف نه. فكذبت نو دا خزه به دروغجن وی وهو من الصادقین او دی به د رښتونو نوی. فلما راى قمیصه پس هر کله چې ولیدو د قمیص قد من دبر چشلیدلی او د شا طرف نه. قال نو د اویل انه من کیدکن بشک دستاسو د خزو فریب دی. ان کیدکن عظیم بشک مکر و فریب دستاسو ډیر لوی دی. یوسف ای یوسف علیہ السلام اعرض عن هذا اعراض وکړه د خبرینا. واستغفری لذنبک او د غزنانت ویل چې معافی وغواړه ته د خپل ګناه. انک كنت من الخاطئین بشک هم ته د خطاکارونه. وقال نسوة او اویل زنانو فی المدینه په ښار کې امرأة العزیز چې د عزیز مصر خزا تراود غلول غواړي دوکه کول غواړي فتاها خپل غلام عن نفسه د نفسنا. قد شغفها حبا په تحقیق سره زینی ولدی د دې پزړه کې حبا محبت راخکیل کړي د په خپل محبت کې. ان لنراها بشک مونږه ګورو دلرا فی ضلال مبین په محبت ښکارا کې. فلما سمعت پس هر کله چې ووریدلې دي بمکرهن دغه مکر او فریب د خبرې د دغه زنانو. ارسلت الیهن نو ویلګلو قاصد د دې طرف ته. واعتدت لهن او تیار کړو د دې لپاره متکئا یو مجلس د ملمستیا.
وآتت كل واحدة او ورکړه هر یوې زنانه ته منهن د دینا سکینا چاړو وقالت او ویل دی زنانا اخرج روزه یوسف علیه السلام علیهن د دې په وړاندې فلما رأینه پس هر کله چې د زنانو ولیدو دلرا اکبرنه نو حیران پاتې شوې دته وقطعن ایدیهن او کټ کړل لاسونه خپل وقلنا او ویل حاش لله د الله پناه دی وي ما هذا بشرا دا انسان ندی ان هذا ندی دا الا ملک کریم مگر عزتدار فرشتہ قالت دی اویل فذلكن الذي پس هم دا هغه دی لمتننی فيه چې تاسو ما ملامت کوي پدې کې ولقد راودته عن نفسه او خامخه په تحقیق سره ما اغلول دی ما دوک مایله کو دی عن نفسه د نفس په باره کې فاستعصم خود خپل عزت بچ کړو ولئن لم يفعل او کچره د اونکړو ما امره هغه سوچ زده ته امر کوما ليسجنن نو ضرور بدی قید شي وليكون من الصاغرين او شي بدی د ذلیل خلقنا قال د اول رب السجن ای زما رب السجن احب الی قید خانه او جیل ډیر خوښ دی ماته مما د هغه سنا يدعونني الیه چې دا دعوت راکې ماته د هغې طرف ته بلنه راکې ماته د هغې طرف ته والا تصرف عني او کچریت نلری کوي زمانہ کیدهن مکر و فریب د دوی اسب الیهن نو شنب زمایلا د دوی طرف ته واکم من الجاهلین او شنب ز د جاهلانو فاستجاب له نو پس قبول کړه د پاره ربه رب دغه دعا فصرف عنه نو پس لری کړو ددنه کیدهن مکر دغه خزو انه هو السميع العليم بشك الله تبارك وتعالى اوریدن کی او علم لرن کی دی ثم بدا لهم بیاخکار شو دویتا من بعد پس د دینا ما رأوا الآیات چی اولیدلی نخی لیسجننه حتی حین چی دی ضرور قید کے واچوی ترسو مودی پوری ودخل معه السجن او داخل شو د سرا قید تا فتیان دوزوانان قال احدهما اول یود دی دوالونا انی ارانی چی بشک ما اولیدل اعصر خمرن چی زو نچوڑوم شراب وقال الاخر او دی بل اویل انی ارانی بشک زوینما احملو فوق رأسی احملو چې ما اوچتی کړی دی فوق رأسی په خپل سر باندې خبزن روټی تأکل الطیر منه چې خوراک کوي مارغان د هغینا نبئنا بتأویله خبر را کمونګتا نبئنا خبر را کمونګتا بتأویله په تعبیر د دې سره انا نراک من المحسنین بشک مونږ ګورو تا د نیکو کارونه قال او فرمایل یوسف علیہ السلام لا یأتیکما نبرازی تاسو ته طعام خوراک ترزقانه کم چې تاسو ته درکولی شي الا نبأتکما مگر زب اخیم تاسو ته بتأویله تعبیر د قبل ان یأتیکما وړاندې لدینا چې راشي تاسو دواړو ته ذالکما دا هغه علم دی ذالکما دا علم مما دا هغه علم ندی علمنی ربی چې خودل دی ماتا زما رب انی ترکتو بشکا ما پریخودو ملت قوم دین دا هغه قوم لا یؤمنون بالله چې دی ایمان نلري په الله تبارک وتعالى باندې وهم بالآخرة او هم دوی په آخرت باندې هم کافرون منکر دی واتبعت او ما پیروي وکړه ملت آبائی د ملت د خپلو پلارانو ابراهیم و اسحاق و یعقوب د ابراهیم علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام ما کان لنا ندی مناسب زمون د پاره ان نشرک بالله دا چې مونږ شریک جوړ کړو د الله سره من شیء حسیز ذالک من فضل الله دا فضل دی د الله تبارک وتعالى علینا په مونږ باندې وعلى الناس او په خلق باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر خلق شکر نه ادا کوي
یا صاحبی السجن ای زما مرګرو د جیل ارباب متفرقون آیا معبودان ګډوډ خیر بهتر دی ام الله الواحد القهار یا الله چې یو دی او غالب دی ما تعبدون تاسو عبادت نکوي من دونه د هغه نه سوا الا اسماء مگر د سونمونو سمیتموها چې اخود دي تا انتم تاسو و آباؤکم او تاسو پلارانو ما انزل الله بها چې نه نازل کړي الله تبارک وتعالى په دې سره من سلطان سدلیل ان الحكم الا لله نه دی حکم مگر د پاره د الله امر هغه حکم کوي الله تعبدو دا چې تاسو عبادت مکوي الا اياه مگر صرف د الله تبارک وتعالى ذلك الدين القيم دا دین برحق دی دا دین قیم دی مضبوط دی دا دین درست دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه دوی نه پوهیږي یا صاحبی السجن ای زما مرګرو د جیل اما احدکما هر چې یو کس دی پتا سو دواړو کې فیسقي ربه نسکوي په خپل مالک باندې خمرا شراب و اما الاخر او هر چې دا دویم دی فیصلب نو پانسی بشي فتأكل الطير نخرب مارغان من رأسه د سر ددنه قضي الامر الذي فیصله شوا په هغه کار کې فيه تستفتيان چې په هغه کې تاسو تپوس کوي وقال للذي او وی ویل هغه کستا ظن انه چې د دو خیالو انه ناجن چې د تبا خلاصې ملوشي منهما د دې دواړو نه اذكرني عند ربك زما ذکر اوکه د خپل مالک سره فانساه الشیطان پس هیر کده د شیطان ذکر ربه ذکر کول خپل مالک ته فلبث في السجن نو پات شو دی په جیل کې بضع سنین سو کلونه وقال الملك او البادشاه اني ارى زوینما 7 بقرات وغوغانی سمان سربه یاکلهن چې خوري دوی 7 عجاف و چې غواګانی مانده غواګانی و7 سنبلات او وږي خضر شنو و اخرى يابسات او نور اوچ یا ایها الملأ ای درباریانو ای سردارانو افتونی فی رؤیایا ماتا فتورا کئی تعبیر اخی ماتا زما د خوب ان کنتم کچریی تاسو للرؤیا تعبرون د خوب تعبیر ورکون کی قالو دوی اویل اضغاث احلام د پریشانه خوب دی دا حسب پریشانی والا خوبونه دی وما نحن او منغنیو بتأویل الاحلام په تعبیر د داسې خوبونو بعالمین عالمان وقال الذي او اول هغه کس نجا منهما چې نجات ورکړی شوی د دغه دواړو نه وذکر او یاد راغدتا بعد امه پس د یوم دینا د سئول انا انبئکم زبا خبر درکم تاسو ته بتأویله د دې په تعبیر باندې فارسلون پس ما اولېږئ یوسف اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایها الصدیق اے رشتیا وینکیا افتنا تعبیر او خیمونگتا فی 7 بقرات په وغوغانو کې سمان سربی یاکلهن چې خریدا 7 عجاف و اوچ غواګانی و7 سنبلات خضر او وږي دشنا و اخرى یابسات او نور اوچتی لعلی ارجعو د دې لپاره چې زلاړ شمه واپس لاړ شمه ال الناس خلقو طرف ته لعلهم يعلمون د پاره د دې چې دوی په شي قال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تزرعون تاسو بکرونده وکړی 7 سنین وکالا دابن پر لپسې فما حصدتم پس هغه فصلونه چې تاسو اورېبئ فذروه فی سنبله نو هغه پرېږدئ په خپلو وږو کې الا قليلا مما تاكلون مگر لګ د هغه سنا چې تاسو یې خورئ ثم يأتي من بعد ذلك بیا براشی پس د دینا 7 شداد وکلون سخت یاکلنا او بخری ما قدمتم لهن هغه چې تاسو وړاندې جمع کړی وي د دې لپاره الا قليلا مگر لګ مما تحسنون د هغه نه چې تاسو بچ کړی وي
ثم یأتی من بعد ذالک بیا براشی پس د دینا عامون یو داسې کال فيه یغاث الناس چې په هغه کې به باران وي په خلکو وفيه يعصرون او په دې کې به دوی نچوړوي میوه وقال الملك ائتوني به او اویل بادشاہ چې راولې دی ماته فلما جاءه الرسول پس هر کله چې راغی دته قاصد قال د ورته اویل ارجع الى ربك واپس شخ المالک تا فاسأله تپوسو که د هغه ما بال النسوة اللاتي سحال دی د هغه ښځو قطعنا ایدیهن چې پرې کړي وو خپل لاسونه ان ربي بشک رب زما بکیدهن علیم د دوی په مکر باندې ښه پوهه دی قال بادشاہ اویل ما خطبکن سحال دی ستاسو اذ راوتن هر کله چې تاسو مایله کول او غختل غلولم او غختل یوسف علیه الصلاة والسلام عن نفسه د هغه د نفسنا قلنا دوی اویل حاش لله پناه د الله دا ما علمنا علیه مونږ نه دی معلوم کړي پد کې نمو دی مونډلې پد کې من سوء سبدی قالت امرأة العزیز اویل خزید عزیز مصر الآن اس حس الحق خکارشوا حق خبره انا راودته عن نفسه ما مایل کول غختیو د نفسنا وانه لمن الصادقین او بشکا وو هغه د رښتونو نه وانه او بشکا هغه لمن الصادقین د رښتیاو وینکو نه ذالک ليعلم د دې د پاره چې دوی پوه شي انی لم اخنه بالغیب چې ما نه د کړي خیانت د هغه په پشیشه باندې د هغه په غیر موجودګي کې وان الله او بشک الله تبارک وتعالى لا يهدي كيد الخائنين نچلوي فریب دو خیانت کوونکو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب